الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر کوم. په دې ویډیو کې د زلزلې لیدلو په خوب کې د دې تعبیر کوم چې په خوب کې زلزله په څه تعبیر کیږي. د نه مخکې چې دا خوب واورو تعبیر کو تاسو نه خواهش لرم که تاسو چینل کې نوی یاست نو چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ. تاسو هر لایک هر کمنټ دا د دې باعث کېږي چې یوټیوب 100 کسانو ته دا ویډیو پیشنهاد کړي او دې سره که د چا یو ضرورت یو سوال حل شي نو تاسو په دې اجر کې شریک یاست. خوب اورو یو زنانه ده وایي زلزله ده، خوب ګورم څه زلزله ده او زیات استغفار وایم، توبه وایم، جاینماز اچوم، لمونځ کوم. نو په خوب کې زلزله کتل څه کله زلزله وکتل شي او دا څه خاص ضرر نه رسولی، زلزله شته خو څه خاص ضرر نه رسولی، نو دا په دې باندې تعبیر کیږي په توبه باندې، په استغفار، په توجه باندې چې ته متوجه شوې او الله ته دې توجه ده او استغفار وایي، خپل ګناهونو ته خپل اعمالو ته متوجه، غفلت کې نه بیدارې او الله تعالی تا ته د غفلت نه نجات درکړی او ته همیشه خپل منځونه په وخت کوې او ذکر استغفار او تلاوت هم کوې، نو دا ډېر ښه خوب ده. څه کله زلزله په خوب کې ضرر شی نه رسولی او څه کله ضرر رسولي، زلزلې وارخطایي وي، ویره وي، منډه وي، څوک چې لاندې کېږي او ځایونه خطا کېږي، نو دا بیا په ګناهونو باندې تعبیر کېږي چې دې منطقه کې د ځي کې ګناهونه دي، ډېر زیات ګناهونه دي او خلک ورته ګوري، څوک یې نه منع کوي، بیا په هغه باندې تعبیر کېږي. او ستا خوب دا ښه تعبیر لري په ستا په توجه، ستا په توبه په قبلېدو، ستاسو په دعاګانو منځونو پابندي باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم.